لاځوابه پوښتنې. لاځوابه پوښتنې هغه ډول پوښتنې دي چې د ځان ارزونې او ځان پوهونې په موخه له موږ سره تر ټولو زیاته مرسته کوي. دا پوښتنې کومه هوایي او تیوریکي بڼه نه لري، بلکې د دې پوښتنو هر ځواب هر لوستونکی د عمل ډګر ته بیایي. هلته یې خپل ځان او حالت ته په دقیق ډول متوجه کوي او په دې سره د خپل ځان د جسمي او رواني تحلیل انګیزې لا پیاوړې کوي. نو له دې مخې دا هره پوښتنه چې دلته راوړل شوې هیڅ چاته یې ځواب مه وایي او مې په خپلو کلیدي خواصو خبروئ. په یوازې توګه د خپل زړه او تجربو دروازې پرې راپرانیزئ او بیا ورته د زړه له تله صادقانه ځوابونه ووایئ. که چیرې ستا له ژوند څخه کوم فلم جوړولی او هغه یې بیا تا ته په نمایش کې ښودلی، باید د ځینو صحنو په لیدو نه خجالت کېدلی؟ که خجالت کېدلی نو ولې خجالت کېدلی؟ که چیرې ستا د مرګ حالت را رسېدلی وي او د یو تلیفون کولو فرصت ولرې، نو چاته دې تلیفون کوو او څه دې ورته ویل؟ تر اوسه دې څو ځله خپل نفس ته ویلي نه؟ تر اوسه دې څو کسان له هغو کسانو څخه بخلي چې له تا سره یې بدي کړې ده؟ ستا په ژوند کې تر ټولو غوره پیښه کومه وه او هغه څنګه وه؟ که همدا اوس وغواړې د چا په حال وژاړې، هغه به څوک وي او ولې به پرې وژاړې؟ تر ټولو وروستنی کار چې تا د خدای لپاره کړی دی هغه کوم دی؟ تر اوسه دې څو ځله ګناه کړې؟ ولې؟ آیا پښیمانه یې؟ ولې سبا ته اندېښمن یې؟ هغه چا چې ټول عمر یې ستا ساتنه او پالنه کړې، آیا سبا به یې ونه کړي؟ له خپل ځان سره څومره علاقه لري او ولې لري؟ آیا خپل ځان خوشحاله بولي که غمجن؟ تر اوسه دې څو ځله نور خلک تحقیر کړي او ولې دې تحقیر کړي دي؟ که چیرې همدا اوس د خدای حضور ته ورسیږي او هغه ستا د ژوند د حاصل پوښتنه وکړي، څه به ورته ووایې؟ خوشحاله یې که خفه؟ آیا تر اوسه دې په خپل ځان پورې خندلي دي؟ که دې خندلي وي نو ولې دې خندل؟ آیا خپل ځان یو ساده فکر سړی بولي که څنګه؟ ستا په نظر ګناه یعنی څه؟ هغه وروستنی کار چې د خلکو په خاطر دې ترسره کړی دی کوم دی او ولې دې ترسره کاوه؟ ستا په نظر هغه کوم یو عمل دی چې موږ د خدای په لوري له حرکت څخه وباسي؟ په هغه وروستي ځل دی چې تاسو ته کوم ملګري فریب درکړی کوم یو دی او څنګه دی؟ په وروستي ځل دی که له کوم دوست سره په ناڅاپي ډول رابطه قطع کړې وي، هغه څوک و او ولې دې ورسره رابطه قطع کوله؟ ستاسې په فکر هغه کومه یو مسله ده چې همدا اوس د بشر د بدمرغۍ سبب ده؟ څه فکر کوي؟ په سلو کې څو جسمي ناروغۍ په خپله د تا په واسطه تا ته پیښیږي؟ څه فکر کوي؟ کوم ډول تفکر او لیدلوری ستا د جسم په روغتیا کې مهم تاثیر لري؟ ستا په نظر د خدای تر ټولو مهم پیغام ستا لپاره څه دی؟ آیا فکر دې کړی دی چې ستا د عمر د پای ته رسیدو سره ستا ژوند هم پای ته رسي؟ په وروستي ځل دی چې له کوم چا څخه نفرت کړی دی هغه څه ډول دی؟ آیا کولی شي شیطان په یوه کرښه کې تعریف کړي؟ آیا د دین درلودل یو ضرورت بولي که څنګه؟ دا عبارت ستاسې په نظر چې وایي تاسې باید هیڅ کار تر سره نه کړئ ځکه دنیا فانی ده، غلط دی که صحیح؟ دلیل یې ووایي. له خپله ځانه څه ډول تصور لرئ؟ د یو موفق انسان، د یو شکست خوړلي انسان، د یو خوشحاله انسان او که د یو غمګین او ستړي انسان؟ له ژوند څخه ستاسو تعریف څه دی؟ څه فکر کوئ؟ له ژوند څخه مقصد څه دی؟ څه فکر کوئ؟ په تیرو وختونو کې کوم عوامل د دې باعث شوي چې تاسو د خپلې علاقې پټولو او نه ویلو ته اړ کړي یاست؟ آیا پیسه‌دار انسانان بد او ناوړه انسانان بولئ؟ که یې بولئ نو دلیل یې څه دی؟ څه فکر کوئ؟ ستا د تفکر د بدلون تر ټولو غوره لاره کومه یوه ده؟ آیا تر اوسه دې په خپل ژوند کې مثبت فکري تمرین کړی ده؟ آیا سګرټ څکوي؟ که یې څکوي نو ولې دا کار کوي؟ ولې سګرټ، نسوار او نور مخدره توکي نه استعمالوئ؟ په همدا اوس کې څه شی تا ته تر ټولو زیات شور او نشاط تربخي؟ د خپلې روحیې د اوچتولو لپاره د خپل ځان په اړه څه ډول فکر کوئ؟
په خپل ژوند کې د څه شي په اړه زیات افتخار کوئ؟ کوم لوی امتیاز چې ته په ژوند کې لري هغه کوم دی؟ په خپل ژوند کې دی په کومو موانعو باندې لاسبری پیدا کړی دی چې ستا د افتخار باعث شوی؟ څه ډول کولی شي د نورو په نظر کې د یو سرمشق په توګه ځان وځلوي او څرګنده کړي چې د کار اهل یم؟ په تا کې کوم داسې د ستایلو وړ خصوصیات شته چې هغو ته په توجه سره په ځان باندې د باور د زیاتېدو سبب کیږي؟ په کوم کار کې په خپل ځان باندې تر ټولو زیات اعتماد لري او څه ډول د اعتماد څرګندولی شي؟ آیا تاسو خپل ځان تر ډیره حده یو روحي انسان بولئ او که جسمي؟ تاسو د خپل ځان په کوم غړي باندې د غرور احساس کوئ او ولې کوئ؟ تاسو د خپل ځان په کوم غړي باندې خجالت وباسئ او څنګه یې وباسئ؟ څنګه کولی شئ چې خپل عظمت په لاس راوړئ؟ په دې وروستیو کې د کوم کار ترسره کړی چې د ژوندانه د کیفیت ودې او زده کړې د علاقمندۍ ښکارندویي کوي؟ له چا سره علاقه لري او ولې ورسره لري؟ په ژوندانه کې د مثبتو امکاناتو د منځته راوړلو په موخه کومې اسانه او غوره لارې چارې شتون لري؟ تا په نظر کې موفقیت په څه معنا دی؟ په کوم ډول کار کې ته قهرمان یې؟ په څه شي باندې زیات ویاړې؟ ستا په ژوند کې تر ټولو لویه پیښه کومه یوه وه؟ له خپل ژوند څخه مو چې تر اوسه کوم لوی درس اخیستی هغه کوم دی؟ آیا داسې غوره څه لري چې نورو ته یې ډالۍ کړي؟ څنګه کولی شي چې نور خلک په خپلو فعالیتونو کې را شریک کړي؟ څنګه کولی شي چې په سختو شرایطو کې خپل زړورتوب څرګند کړي؟ کوم مهم تصمیمونه چې تر اوسه دې نیولي دي هغه کوم دي؟ ستا په تیر ژوند کې کومو مهمو ټکو شتون درلود هغه څه ډول په بهتره توګه راته معنا کولی شي؟ کوم عظمت کولی شي نورو ته ور وبخئ؟ ستا په نظر د کامیابۍ بهترینه لار کومه یوه ده؟ په همدا اوس حال کې کوم مهم عوامل تا تر ټولو نه زیات په شور او هیجان کې راولي؟ څنګه کولی شي خپل ژوند ته څرګنده کړي چې واقعاً د سمون غوښتونکی یې؟ په همدا اوس کې څه شی ستا په ژوند کې زیات ارزښت لري؟ تر ټولو ارزښتناک احساس چې همدا اوس یې لري هغه کوم دی؟ په خپل ورځني ژوند کې خپله هوښیاري په څه ډول څرګندولی شي؟ مخکې له مخکې باید کوم کار ترسره کړي چې ستا د کورنۍ او خپلوانو د افتخار سبب شي؟ څنګه کولی شي چې د نورو په وړاندې مهربانه اوسي؟ څنګه کولی شي د نورو توجه ځان ته راواړوي؟ څنګه کولی شي خپله علاقه او لیوالتیا د نورو په وړاندې ثابته کړي؟ په همدا اوس حال کې څنګه کولی شي چې له خپل ژوند نه خوند واخلي؟ د خپل شخصیت له کومې جنبې سره د مینه لري؟ په مخکنیو وختونو کې د کوم موفقیتونه درلودل؟ یو له هغو مهمو تصمیمونو څخه چې په ژوند کې دې نیولی دی کوم دی؟ په تیرو وختونو کې څه ډول له موانعو سره په مقابله کې ځلیدلی؟ زړه دې څه غواړي چې په آینده کې دې په کوم څه کې زیات مهارت پیدا کړي؟ که چیرې د خپل ژوند مسؤلیت په غاړه واخلي نو څه ډول تغییرات په خپل ژوند کې پیشبیني کولی شي؟ په وړوکوالي او ځواني کې دې له مشرانو او تجربه کارو خلکو څخه کوم ډول نصیحتونه اورېدلي چې ستا په ژوند کې مثبت تاثیرات درلودلي دي؟ کله چې خپلو تیرو کلونو ته فکر کوي کوم کارونه دې په هغو کې ډیر جدي نیولي او په کومو کارونو کې نتیجې ته رسېدلی وي چې همدا اوس هم ستا د افتخار سبب دی؟ په کوم حال کې خدای ته زیات نږدېکت احساس کوي؟ د انسان لپاره تر ټولو غوره تعریف کوم یو دی؟ ستا په نظر آرامۍ ته د رسېدلو په موخه تر ټولو بهترینه لاره کومه یوه ده؟ د خپل ژوند له کوم اړخ څخه ډیر راضي او څنګه کولی شي دا رضایت ورځ تر بلې زیات کړي؟ د خپلو نیکونو او پلرونو څخه د کوم درسونه اخیستي او څنګه کولی شي هغه په خپل فعلي ژوند کې په کار واچوي؟ په کوم کار کې تر ټولو زیات قدرت لري او څنګه کولی شي دغه قوتونه له ځانه څرګند کړي؟ ستا په نظر کوم یو عمل دی چې د هغو ترسره کول ستا لپاره تر ټولو جالب او هیجان راوړونکي دي؟ په اوسنۍ زمانه کې د ژوندي پاتې کېدلو تر ټولو لوی راز څه شی دی؟ په ژوند کې دې له کوم کار څخه ډیر راضي یې؟ هغه دې څه وخت ترسره کړه؟ له خپله ځانه څه تصور لري؟ د کوم بدلون راوستو په هڅه کې؟ ستا په ژوند کې کوم کسان مهم نقش لري؟
څنګه کولی شي د هغو قدرداني وکړي؟ زړه دې څه غواړي چې په آینده کې د کوم ډول شغل او تجارت ولري؟ په دا اوس حال کې له ټولو څخه زیات په څه شي شکرګزاره یې؟ څنګه کولی شي چې یوازې د نورو د ضعف ټکو ته ونه ګوري؟ په تیرو وختونو کې د کومې زړورتیاوې کړې دي او په راتلونکي کې به د خپلو دوستانو لپاره کومې نورې زړورتیاوې له ځانه وښیې؟ که چیرې دې کولی شو یو ځانګړی دولت او نظام جوړ کړي نو له اوسني نظام سره یې څومره توپیر درلود؟ په تیرو وختونو کې دې په کومو ویرونو او تشویشونو لاسبری پیدا کړی دی چې اوس د هغو له شره خلاص یې؟ څنګه کولی شي چې د ځان او دوستانو ترمنځ لا ښه همغږي منځته راوړي؟ له ژوند څخه تر ټولو غوره تعریف کوم یو دی؟ په څو لنډو جملو کې ووایه. ستا په نظر په واقعي توګه موافقیت په څه معنا دی او کوم قدمونه اخیستلی شي چې ته هم ترې برخمن شي؟ په همدا اوس حال کې ستا تر ټولو لویه هیله څه ده؟ له کومو لارو څخه کولی شي خپل معلومات او اطلاعات لا زیات کړي؟ له خپلو تیروتنو څخه دې کوم درسونه اخیستي دي؟ همدا اوس د خپل پرمختګ لپاره څه شی په زړه لري؟ څه شی په سر لري او څه شی په ژوند کې لري؟ په کومو کمالاتو سره کولی شي خوشحاله او سوکاله ژوند وکړي؟ څنګه کولی شي چې هره ورځ یو نوی څه زده کړي؟ هغه کومه ترانه ده چې تا ته روحیه او قوت تربخي؟ څنګه کولی شي چې له نورو څخه کم آزرده شي؟ په راتلونکي یو کال کې به ستا د ودې او رشد لارې چارې کومې وي؟ څه فکر کوي؟ څه ډول ذهني فعالیتونه زموږ د ناروغۍ سبب کیږي؟ که چیرې خپل ځان پاک او پیسې مردارې وبولې، مطمئن شه چې د عمر تر پایه به فقیر اوسې. آیا ته همداسې؟ څنګه کولی شي له هغو خلکو مننه وکړي چې له تا سره یې وخت ناوخت مرستې کړي دي؟ په دا اوس کې څه ډول په ژوند کې آرامي راولي؟ تر ټولو صادقانه څه چې د خپل ځان په اړه ویلی شي هغه څه دي؟ ستا تر ټولو لوی استعدادونه او مهارتونه کوم دي؟ نمونه یې واخله. ستا تر ټولو ښه صفت کوم یو دی؟ څه فکر کوي؟ آیا ستا ژوند په دې فزیکي وجود سره خلاصه شوی او که نه؟ د خپل خیال په عالم کې د خپل سرنوشت څه ډول مجسم کوي؟ په تیرو وختونو کې د کومو لویو خلکو له تجربو څخه استفاده کړې؟ ستا د ژوند تر ټولو اوچته او بې ساري جنبه کومه یوه ده؟ زړه دې څه غواړي چې له تا څخه نورو ته کوم میراث پاتې شي تر څو هغو د موافقیت خواته ورنږدې کړي؟ څنګه کولی شي چې نورو ته خپل زړهسوی او مهرباني وروښیي؟ ستا تر ټولو بد صفت څه شی دی؟ د نورو په وړاندې په کومو مواردو کې انصاف ښیې؟ د تیرو خلکو په کومو خصلتونو باندې ویاړي او څنګه کولی شي د هغو د ژوند په اړه نوره پوهه هم ترلاسه کړي؟ څنګه کولی شي چې د علاقې، احترام او درناوي په مرسته د نورو په ژوند باندې اغیز پرې باسي؟ ته له پخواني نسل سره څه توپیر لري؟ ستا کوم یو عمل که په یو مجلس کې یاد شي خوشحاله کیږي؟ څنګه کولی شي د خپل ژوند هر مشکل په یوې مثبتې شیوې سره معنا کړي؟ څنګه کولی شي چې له دوستانو سره د نور هم نږدې شي؟ څنګه کولی شي چې په خپل ژوند کې نور هم د آرامۍ احساس پیاوړی کړي؟ د خپل ځان د ځواکمنولو او راضي ساتلو لپاره کوم فکر کوي؟ آیا دا ډول فکرونه څه پایلې لري؟ موافقیت ستا له نظره څه معنا لري؟ او ستا په نظر به موافقیت ستا په نن او سبا کې څنګه ځان راښکاره کړي؟ په راتلونکي کې د خپلې روحیې د تقویې لپاره له کومې تجربې او کوم ذهني حالت څخه استفاده کوي؟ په کوم کسب، کار او مسلک کې پیاوړی لاس لري او څنګه کولی شي چې نورو ته هم وروښیي تر څو هغه هم پکې وځلیږي؟ د دې لپاره چې ستا د روغتیا او سلامتیا کچه ورځ تر بلې لوړه شي نو له ځان سره کومه ژمنه او هوکړه کوي؟ افلاطون وایي هر انسان عقل او فکر لري، مګر له عقل او فکر څخه کار اخیستل هر څوک نشي کولی. دې خبرې ته په کتو سره تاسو له خپل خدای درکړي عقل او فکر څخه څومره کار اخیستی دی؟ آیا ته یو خوش اخلاقه انسان یې؟ که چېرې نه وي نو څه ډول کولی شي یو خوشخویه او لورین انسان اوسي؟ په همدا اوس حال کې دی په ژوند کې تر ټولو زیاته توجه څه شي ته ده؟
ستا تر ټولو بد خوی کوم یو دی؟ څنګه کولی شي هغه له منځه یوسي؟ ستا تر ټولو ښه صفت کوم یو دی؟ څنګه کولی شي هغه ته نور هم تقویت ورکړي؟ زړه دې څه غواړي چې په آینده کې د کومې پیښې تجربه کړي؟ په دا اوس حال کې د کومه پیښه ستا د هیجان او تلوسې سبب شوې؟ تر اوسه دې څه ډول په خپل ځان او نورو اعتماد کړی دی؟ همدا نن کوم واړه پرمختګونه کولی شي چې سبا ترې لوی لوی پرمختګونه جوړ شي؟ کومې چارې تا ته خندا درولي؟ آیا دې ته چمتو یې چې خپل فرصتونه غنیمت وبولي او له هغو څخه استفاده وکړي؟ دې حالت ته کومې لارې چارې په نظر کې لري؟ همدا اوس یې په یاد راوړه. تر ټولو بد کار چې تر اوسه دې په ژوند کې ترسره کړی دی هغه کوم دی او ولې دې ترسره کړی؟ تر ټولو بهتره شی چې غواړي خپلو دوستانو او کورنۍ ته یې ورسوي هغه څه دي؟ ستا د ژوند تر ټولو بهتره لحظه کومه یوه وه او ولې وه؟ د همدا نن لپاره څه ډول تصمیم ګیري او برنامه‌ریزي لري تر څو ستا سبا له هغو ورځو څخه غوره شي چې نورې در باندې تیرې شوي دي؟ د ژوندانه ارزښت په څه کې ګوري؟ په نورو کې کومې نورې ښېګڼې لټولی شي چې تر اوسه دې ورته فکر نه و؟ دا نن کوم داسې کار ترسره کولی شي چې د نورو په څېرو کې هم خوښي را پیدا کړي؟ ستا په هکله به نور خلک څه فکر کوي؟ تر اوسه څو کسانو په عذاب کړی او تر اوسه د له هغو څخه څو کسان بخښلي دي؟ کله چې په هنداره کې ګورې له خپلې څېرې څخه راضي وي؟ ستا ګاونډیان له تا سره څومره علاقه لري او څنګه یې لري؟ څه تفاوتونه دي چې تا له نورو څخه اوچته وي او څنګه کولی شي له دې تفاوتونو څخه د خپل ځان او خپلو دوستانو لپاره تر وروستۍ بریده ګټه واخلي؟ وروستي ځل دی چې په لوړ غږ سره خندلي دي هغه څه وخت و او ولې دې خندل؟ ستا تر ټولو مهم برداشتونه او باورونه کوم دي او څنګه کولی شي هغه لا بهتره کړي؟ آیا کله دې خپل ځان ته په خپلو خبرو کې د لیوني خطاب کړی دی؟ که دې کړی وي نو کوم لیونتوب درڅخه شوی دی؟ وای هر سړی درې شخصیته لري، یو هغه چې دی ښیي، بل هغه چې دی حقیقتاً لري او دریم هغه چې دی په خپل خیال کې لري. زیر شئ تاسې په دې درې وړو ډولونو کې په خپل کوم یو شخصیت باندې ډیر فکر کوئ؟ د خپل ځان د نجات لپاره څه کارونه پر مخ بیایي؟ له خپل ځان سره څومره علاقه لري او ولې لري؟ څنګه کولی شي هغه کسان تحمل کړي چې چندان ورسره مینه نه لري؟ څنګه کولی شي چې د مسایلو په وړاندې یو پرانیستی ذهن او مغز ولري؟ په خپل فعلي ژوند کې څنګه کولی شي چې لا فعال او پلټونکی اوسي؟ کوم کارونه دي په تیرو وختونو کې ترسره کړي چې اوس یې تاواني بولي او نور یې نه ترسره کوي؟ په تیرو وختونو کې له کومو ازمیښتونو څخه سرلوړی راوتلی؟ دمګړی د کوم کار د ترسره کولو لپاره عالي روحیه لري؟ کومې مهمې پیښې تر اوسه ستا په ژوند کې نه دي پیښې شوي چې هر وخت د هغو د پیښېدو انتظار ستا د هیجان او تلوسې سبب کیږي؟ څنګه کولی شي خپل کمالات نورو ته وبخي او له دې لارې مؤثر ثابت شي؟ ته اوس څو کلن یې او څو کلن معلومیږي؟ په ژوند کې کوم شیان ستا د رضایت باعث کیږي؟ ستا واقعي علاقه په کوم ځای کې څرګندیږي؟ آیا خپل ځان د جامعې لپاره مفید بولي؟ آیا له خپل پرون څخه راضي؟ که راضي وي نو څنګه راضي؟ آیا تر اوسه دې په خپلو پوهنو او تجربو باندې عمل کړی دی؟ که چیرې امکان ولري ستا د نامه په ځای یو صفت راوړل شي نو کوم صفت به دې ځان لپاره غوره کاوه؟ ته زیات غوږ نیسي او که زیاتې خبرې کوي؟ آیا له خپلو خلکو څخه ډارېږي؟ که ډارېږي نو په کوم سبب ترې ډارېږي؟ آیا تر اوسه دې خپلې هیلې فهرست کړي دي؟ آیا ځان د خپلو مشکلاتو مسؤل بولي او که نور؟ تر اوسه دې څو ځله د بېوسۍ او بېکسۍ احساس کړی دی؟ آیا ته دومره جرأت لري چې خپل بد صفتونه ولیکي؟ ته زیات نعمتونه لري که زیات محرومیتونه؟ آیا ته په خپلو احساساتو باندې غالب یې که څنګه؟ تر اوسه دې څو ځله خپل ځان ته هم دروغ ویلي او ولې دې ویلي؟ آیا خپل ځان یو ارزښتمن انسان بولي که بل ډول؟ آیا ته یو شرمګیر انسان یې که وی سبب یې څه دی؟ آیا هغه نعمتونه چې تا پورې اړه لري پرې شکر ایستونکی یې
نن دې کوم څه نورو ته بخښلي دي؟ نن دې کوم نوي څه زده کړي دي؟ آیا تر اوسه د کوم داسې چا سره اشنا شوی چې څو ساعته وروسته دې له ځانه سره ویلي چې دا په څه بلا واوښتم؟ تر اوسه څو ځله د خپلو احساساتو له کبله پر تاسو انتقاد شوی؟ که شوی نو هغه ستاسو کوم احساساتو؟ آیا کله چې پر تاسو باندې انتقاد کیږي نو تاسو د بې ارزښتۍ احساس کوئ او که نه؟ سهار چې له خوبه راپاڅېږئ خوش اخلاقه وي او که بد اخلاقه، په وروستي ځل دی چې له ګناه څخه توبه وکړه هغه څه او څنګه و؟ په وروستي ځل دی چې د خپل ځان د بدلون په اړه تصمیم نیولی هغه څنګه و؟ که چیرې امکان ولري د یو بل چا په ځای واوسئ نو د چا شخصیت درته په زړه پورې دی؟ له څو کسانو څخه نفرت لري او ولې لري؟ آیا تر اوسه دې د کوم چا راز فاش کړی دی؟ آیا تر اوسه دې چاته د کوم بل چا ناسم خبر وروړی دی؟ له چا څخه وختونه کېږي بې خبرې او ولې بې خبرې؟ ستا د ژوند تر ټولو ترخه حادثه کومه یوه ده او ولې ده؟ ستا شخصیت په چا باندې مثبت اغېز کړی دی او څنګه یې کړی دی؟ آیا تر اوسه دې چاته دروغ ویلي؟ که دې ویلي ولې دې ویل؟ آیا پښیمانه یې؟ آیا تر اوسه په خپلو دروغو کې ګیر راغلی؟ په وروستي ځل دی چې له کوم چا څخه مننه کړې هغه څوک و او ولې دې ترې مننه کوله؟ آیا فکر کوي چې ته یو قدر پیژندونکی انسان یې؟ آیا فکر کوي چې د څومره خلکو بدې سي او علت یې څه دی؟ تر اوسه دې کوم متل ډېر خوښ شوی دی او څه تاثیر یې در باندې کړی دی؟ تر اوسه دې په کوم کار پورې خندلي دي؟ که چیرې دې کولی شو چې د خپل مرګ شیوه او ډول انتخاب کړي نو څه ډول مرګ د انتخابه و؟ کوم شی ستا د ژوند تر ټولو لویه توانایي شمیرل کیږي؟ ستا په فکر له ژوند څخه څه تعریف لري؟ په یو جمله کې ووایه. د شپو ورځو له تېرېدو څخه ستا تعریف څه دی؟ د کومو کسانو تر ټولو ډېره ستاینه کوي؟ هغو کسانو په کومو سبب ستاسو په زړه کې ځای نیولی دی؟ ستا په ژوند کې تر ټولو ستر مشکل کوم یو دی؟ ستا په ژوند کې تر ټولو ستر امتیاز څه شی دی؟ که چیرې د کومه تاریخي واقعه تغییرولی شوې نو کومه یوه دې تغییروله؟ په کوم غم او ناراحتۍ باندې غلبه درته تر هر څه سخته ده؟ تر کومې اندازې پورې انرژي مصرفوي تر څو په نورو مثبت تاثیرات واچوي؟ ستا په نظر د اخلاقو خلاف کار کوم ډول وي؟ آیا له دې سره علاقه لري چې د یو قهرمان په ډول ومري او یا دې ته ترجیح ورکوي چې په کومه نرمه بستره کې دې ساه ورکړي؟ څه علاقه لري چې پس له مرګه دې خلک په څه نامه یاد کړي؟ که چیرې اړ شي په دغه دواړو کارونو کې کوم یو غوره کوي؟ لومړی په کوڅو کې ګدایي، دوهم د ریړې چلول. په لومړي ځل چې سخت خفه شوی هغه څه وخت و او ته څو کلن وې؟ په وروستني وار چې د زړه له تله خوشحاله شوی هغه څه وخت و او ولې خوشحاله وې؟ آیا تر اوسه دې یو چاته د مرګ ارزو کړې؟ که دې کړې وي نو ولې دې کوله؟ او اولین وار دی چې د مرګ په اړه فکر کړې څو کلن وي او ولې درته دا فکر پیدا شو؟ د کوم یو دوست مړینه درته ډیره ځورونکې وه؟ تر ټولو لویه کامیابي چې تر اوسه ستا په ژوند کې راغلې کومه ده؟ ځان پیژندنه څه ته وایي او تا تر کومه بریده ځان پیژندلی دی؟ که چیرې اړ شي د کڼوالي او ړوندوالي ترمنځ یو غوره کړې نو کوم یو دې غوره کاوه؟ که چیرې وپوهیږي چې پس له څو ورځو مړ کېږم د څه په اړه به ډېر د پښیمانۍ احساس کوي؟ څه فکر کوي؟ که چیرې 100 کسان فرض کړي نو د دغه 100 کسانو له منځ څخه د څو تنو ژوند له تا څخه غوره دی؟ که چیرې په دې باندې قادر وي سبا د یو بل شخص په توګه راویښ شي، آیا دا کار دې کاوه او د کوم شخص په ځان کې راویښېدلې؟ په دوستانو کې دې د کوم دوست څیره خوښیږي؟ آیا هغه خپل نظافت ته ډیره پاملرنه کوي؟ آیا هغه یوازې ستا په نظر ښه ښکاري او که د نورو هم؟ آیا له دې سره مینه لرئ چې د خپلې مړینې په تاریخ دې دقیق وپوهیږئ؟ که چیرې د راتلونکي یوې میاشت په موده کې د نړۍ هر ځای ته سفر کولی شو نو کوم ځای ته به تللې او څه به دې کول؟ په وروستي ځل دې چې خپل ځان ته کنځلې کړې وي هغه کوم وخت و او ولې دې کولې؟ په وروستي ځل دې چې نورو ته بد او رد ویلي وو هغه کوم ځل او څنګه دې ویل؟ په وروستي ځل چې درته د شکست او ماتې احساس پیدا شوی و هغه څنګه و؟
کله چې د ټول مجلس توجه ټوله تاسو ته راواوړي تاسې څه احساس کوئ؟ په خپل ژوند کې له ټولو نه ډیر د څه لپاره کوشش کوئ؟ آیا کله یې داسې احساس کړی چې زه د نړۍ بهترین انسان یم؟ که چیرې دې کړی وي سبب یې څه و؟ آیا له دې سره علاقه لري چې په خلکو کې دې مشهور شي او له کومې لارې دې مشهور شي؟ له څه شي نه تر ټولو زیاته ویره لري؟ پوهان وایي په څه شي چې سړی زیات خوشحالیږي په همغو زیات خفه کیږي هم. دا خبر په خپل ځای تاسو په څه شي زیات خوشحالیږي او په څه شي زیات خفه کیږي؟ کوم ځل دې تر بل هر وخت نه زیات دروغ ویلي دي او ولې دې ویل؟ ستا د ضعف تر ټولو جوت ټکی کوم یو دی؟ آیا تر اوسه دې پیژندلی دی؟ د خپل ځان په اړه څه ویلی شي؟ خپل کوم بودونه ستایي او له کومو بودونو څخه دې ناراضه یې؟ آیا تر اوسه دې له کوم چا سره بې قید و شرط علاقه درلودلې؟ په خپل ژوندانه کې په څه شي ډېر شکر ایستونکی یې؟ کله چې کوم څوک په ژوند کې یو اساسي او مثبت بدلون راولي نو داسې شي لکه دوهم ځل چې زیږېدلی وي. آیا ته هم دوهم ځل زیږېدلی؟ آیا پوهیږي ابرو یعنی څه؟ ابرو یعنی د تا په وړاندې د نورو نظر که بل څه. آیا ته یو ابرومن انسان یې؟ آیا تر اوسه د خپلو اشتباهاتو په وجه تهدید شوی؟ آیا خپل ځان د ښو صفاتو خاوند بولي؟ آیا خپل ځان د موفقیت وړ بولي؟ آیا تر اوسه دې له خپله ځانه بد راغلی؟ آیا زړه دې غواړي چې نور خلک تا تشویق کړي؟ که غواړي نو دا تشویق به په کوم عرصه کې وي؟ آیا د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یې؟ څه فکر کوي؟ په خپل شاوخوا کې ډیر خلک در سره جوړ دي او که مخالف؟ آیا تر اوسه دې له ځانه پوښتې چې کاشکې مې له نورو سره همیشه او همیشه په دوستانه ډول مجلس کولی؟ آیا خپل ځان په خپل نظر کې د یو مغرور انسان په توګه درځي او که د یو متواضع انسان په توګه؟ آیا کله داسې فکر درته پیدا شوی چې نور خلک په تا پسې خبرې کوي؟ آیا کله داسې فکر درته پیدا شوی چې د راز ویلو څوک په ټولو دوستانو کې نه لرم؟ آیا کله د فکر شوی چې ستا دوستان او ګاونډیان ستا اهلیت او لیاقت ته پاملرنه نه لري؟ آیا کله د دا احساس کړی چې اکثره خلک ستا درناوی نه کوي؟ آیا په هغو څه باندې هم فکر کوي چې نور خلک یې له تا څخه انتظار لري؟ آیا کله چې ستا ملګري د ژوندانه په بېلابېلو چارو کې مخکې کیږي ته د ناراحتۍ احساس کوي؟ آیا تاسې دا علاقه لرئ چې نور خلک ستاسو ستاینه وکړي؟ آیا له دې سره مینه لرئ چې خپلې لاسته راوړنې د نورو له لاسته راوړنو سره مقایسه کړئ؟ آیا شدیداً له انتقاد څخه رنځ وړي؟ آیا ستا کوم کار تر اوسه زیات د انتقاد وړ ګرځېدلی؟ هر څوک اشتباه کوي مګر ناپوه کسان هغه دي چې خپل اشتباه تکراروي. آیا تا خپل اشتباه تکرار کړې ده؟ وای نظافت د ایمان جز دی. دې ته په کتو سره تا خپل پاکوالي ته څومره پاملرنه کړې ده؟ خپل باطن ته ډیره پاملرنه لري که خپل ظاهر ته؟ او که د دواړو ترمنځ انډول ساتي؟ یوازې هغه کسان غښتلي دي چې د خپلو زړه له ژورو څخه فکر کوي چې غښتلی. آیا ته خپل ځان یو غښتلی انسان بولې؟ انتقام اخیستل د وړو ذهنونو سپکې او حقیرې خوشحالۍ دي. آیا تر اوسه دې له کوم چا نه انتقام اخیستی؟ که چیرې ځان ته تغییر ورکړې نړۍ ته هم تغییر ورکولی شي. آیا تا ځان ته تغییر ورکړی دی؟ که دې ورکړی وي نو څه ډول تغییر دی؟ څوک چې په خپل ځان باور نه لري هغه په خدای هم باور نه لري. آیا ته په خپل ځان باور لري؟ لوی ذهنونه فرصتونه منځته راوړي اما واړه ذهنونه بیا فرصتونو ته په انتظار کینی. تاسو په کوم یو ډله کې؟ د خطا منل د دې څرګندونه کوي چې تر پخوا هوښیار شوی. آیا ته خپل ځان یو هوښیار او بیدار انسان بولي؟ که بولي نو د کومو پخوانیو خطاو په منلو او له منځه وړلو سره دې دا صفت راخپل کړی دی؟ که چیرې تاسې 50 دوستان لرئ کم دي او که چیرې یو دښمن لرئ زیات دی. په رښتیا تاسې څومره دښمنان لرئ او ولې لرئ؟ خبرې کول اړتیا ده او غوږ نیول هنر. آیا تاسو له دې اړتیا ورخوا دا هنر هم زده کړی دی؟ ژوند زده کول یو هنر دی. آیا تاسو خپل ځان هنرمند بولئ؟ په وروستي ځل دې په خپلو ناپوهیو پورې خندلي دي؟ هغه څنګه و؟ که چیرې خپل عمر درته په دقیق ډول معلوم نه وي نو ځان به دې څو کلن معرفي کوو. که چیرې وي
چې سبا مړ کیږي او د خپل ژوند د ځینو غوره لحظو د بیا تکرارولو فرصت درته درکړل شي، نو په دې لحظو کې د خپلې کومې لحظې تکرارولې؟ که چیرې په دې نه پوهیږي چې چیرته ځم، نو بیا هغو ځای ته د رسیدو توقع څنګه لري؟ د یو پوه انسان لپاره د هیڅ توضیح اړتیا نشته او د یو ناپوه انسان لپاره هر څومره توضیح کافي نه ده. په دې کې تاسو له کومې ډلې؟ ژوند لذت دی، له هغو نه خوند واخلئ. ژوند ښکلا ده، هغه وستایئ. ژوند خوشحالي ده، هغو ته ترانې زمزمه کړئ. ژوند ژمنه ده، په هغو وفا وکړئ. ژوند جګړه ده، په هغو کې مقابله وکړئ. ژوند مصیبت دی، په هغو صبر وکړئ. ژوند نعمت دی، په هغو شکر وباسئ. ژوند گرفتاری ده، هغه وزغمئ. ژوند معما ده، هغه حل کړئ. ژوند هدف دی، هغه په لاس راوړئ. ژوند یو راز دی، هغه کشف کړئ. ژوند سفر دی، هغه پای ته ورسوئ. ژوند لوبه ده، په هغو کې لوبغاړي ثابت شئ. ستاسې په نظر د ژوند لپاره کوم یو تعریف غوره دی او ولې غوره دی؟ ټول ژوند مو د افقي کرښې په شان کړی دی، له زانګو تر قبره، مګر تر اوسه دې پکې کوم ځل عمودي حرکت هم کړی دی او که نه؟ ژوندی اوسېدل له زانګو تر قبره افقي حرکت ته وایي او ژوند کول بیا په هغو لور عمودي حرکت ته وایي. آیا تر اوسه یوازې ژوندی وي که دې ژوند کړی دی؟ خوشبخت هغه څوک دی چې له نورو څخه عبرت اخلي، او بدبخت هغه دی چې د نورو د عبرت لپاره مثال ګرځي. په دې حساب تر اوسه ته ځان خوشبخت ګڼې او که بدبخت؟ که چیرې هم دا اوس ستا مرګ راورسیږي، نو ستا تر ټولو لویه پښیماني به څه وي؟ که چیرې د خپل عمر په پای کې یوازې د یوې جملې ویلو لپاره فرصت ولري، نو چاته دې مخ اړوه او څه دې ویل؟ هر نیالګی چې وده ونه کړي په ونه باندې نه بدلیږي. همدا اوس تاسو خپل ځان د یو نیالګي په توګه وینئ او که د یوې ونې. پای.